دا ډیره قیمتي میاشته تراوو کې اهتمام وکئ علما وایي د ټولې میاشتې تراوی کول دا مستقل سنت دی او په تراوو کې د قرآن کریم ختم دا ځان له مستقل سنت دی یو چې تراوی کو که لنډ یو که اوږدي ځان په دې مسله پوه کوئ دا تراوی خو چې دی دا مونځ دی دا مونځ دی څنګه چې دا نور منځونه دي تراوی مونځ نه دی دا کم ځای کې دي چې تراوی به داسې زر زر کوو چې نه به پې مقتدي پوهیږي او نه به امام پوهیږي دا تراوی دي او چې کم ځای څومره لنډې کېږي هلته رش ډېري زرې ختمه وه تاسو چا په تراوو کې د سبحانک اللهم نواله ولا اله غیرک پورې مونځ ویلی دا سنت نه دي دا چا ویلی دی په تراوو کې تراوو کې دا شته دی نه سجدی به لګو او سبحان ربی الاعلی به پکې نه وي رکوع له به ځو سبحان ربی العظیم به پکې نه وي نو دا سجده شوله دا الله بړایي پکې ونه شوله دا رکوع شوله چې دا الله بړایي پکې ونه شوله اللهم ربنا دعا پکیم نه منځ کې پکې قومه او جلسم نه دا مونځ دی د دې مونځ به مونږ د الله نه اجر غواړو چې آخره شپه شي الله اجرونه تقسیموي فرشتو ته وایي د ده تراوی ما ته مخې ته کوي او رب العالمین ته ستا د دې 20 او 25 منټو د نیمو ګنټو دا تراوی مخې ته شي چې ده خو ټوله روژه کې دا تراوی کړي الله سجدی دی خو سبحان ربی الاعلی پکې نشتا الله رکوګانې دي خو سبحان ربی العظیم پکې نشتا دا منځ دی په دې منځ به مونږ د الله نه اجر غواړو یقین وکئ چې دا په مونږ وبال جوړیږي وبال دا بچی پوه کوئ دا کور کې الوات پوه کوئ وایي دا رویه ختمه کوئ دا د رمضان المبارک یوه قیمتي میاشته شاید چې آینده کال رمضان راځي او مونږ پکې نه یو دا هم اخیري رمضاني دا هم چېرته اخیري تراوی نشي دا کمې چې مونږ کوو او دا زمونږ اخیري تراوی شي په دې تراوو به د الله نه مونږ بدله غواړو کوشش وکئ چې لنډې تراوی خوړوزوم چې ونه کوئ چې د اول نه واله د اخیره پورې سړی په ټوله روژه کې قرآن ووري چې قرآن ووري یوه میاشته ښه ځان ستړی کا د اختر په شپه به خوشحاله چې الله اجرونه تقسیموي چې الله اجرونه تقسیموي چې په قلاره دې تراوی کړي او قرآن دې پکې ختم کړی نو د اختر په شپه به الله اجرونه تقسیموي ځکه وامه بیا به د اختر په شپه ډېر خفه یې چې ما دا زر زر تراوی نه وی کړی چې ما دا تراوو پورې خندا نه وی کړی نن اجرونه تقسیمیږي چې ما له به الله کم اجر راکړي څنګه چې دا منځ دی نو داسې د تراوی منځ دی ټیک ته چې ډېرې دي سړی د مور منځ په نسبت لږ په قرت پکې لڼ وکړي لږ نو د هغې خو دا مطلب نه دی چې په دې طریقه تراوی نو دا د تراوو طریقه نه ده دا نه ده د تراوو طریقه مه په دې طریقه باندې تراوی کوئ ښه اوږده اوږده رکاتونه ښکلې په اطمینان وایي زه دې ستړی شم مولي صاحب 15 منټه دې زما سیوا ولګي لار کې دوکان کې به ناست یم نو دا 10 منټه مې جومات له ورکړل خو مولي صاحب ښکلې تراوی راله وکړه چې الله اجرونه تقسیموي چې مولي صاحب بیا خالی لاس نه یمه ولاړ ښکلې په قلار او په اطمینان تراوی کوشش وکئ چې یو ختم خو خامخا تراوو کې